د کلي په یو کونج کې یو وروکی مات شوی کور و. په دې کور کې یو یتیم ماشوم اوسېده چې نوم یې علي و. د علي عمر شواخوا 10 کاله و، خو د هغه په سترګو کې داسې غم و لکه د لویو خلکو په زړونو کې هم نه وی. د علي پلار څو کاله مخکې وفات شوی و او مور یې هم لږ وخت مخکې د ناروغي له امله له دنیا تللې وه. اوس هغه یوازې و، بالکل یوازې. د کلی خلکو کله نه کله په هغه باندې رحم وکړ او لږ څه خوراک به یې ورکړ، خو د اختر نږدې کېدو سره هم هیڅ چا د هغه خیال ونه ساته. نن د سپوږمۍ شپه وه، ټول کلی په خوشحالۍ کې ډوب و. په هر کور کې رڼا وه، د ماشومانو خنداګانې وې، ښځې حنا لګولې او بازار ډیر ختلی او خوشحاله و. خو علي هغه د خپل کور نه بهر په یوه زړې چارپایي ناست و او آسمان ته یې کتل. هغه سپوږمۍ ته وکتل او ورو وویل: امې، نن د اختر سپوږمۍ ښکاره شوه، ته چرته یې؟ د هغه په سترګو کې اوښکې راغلې. هغه سوچ کول چې سبا اختر دی، خو نه نوې جامې لري، نه بوټان او نه څوک شته چې هغه په غیږ کې ونیسي. علي خپلې زړې جامې ولیدې چې څو ځایه پکې سوري وو. هغه هڅه وکړه چې پاکې یې کړي، خو هغه پوهېدل چې دا جامې د اختر لپاره نه دي. د کلي ماشومانو نوې جامې وغوستې وې او خوشحالۍ سره یې ویل: سبا اختر دی، سبا اختر دی. علي خپلې سترګې پټې کړې. یا الله، آیا زما لپاره هم اختر شته؟ شپه نوره هم تیاره شوه. علي پرته له خوراکه ویده کېدو ته هڅه وکړه. هغه وجی و، زړه یې درد کول او په سترګو کې یې اوښکې وې. ناڅاپه د دروازې نه ټک ټک شو، ټک ټک. علي حیران شو. هغه ورو دروازه خلاصه کړه. بهر یو سپینګیری سړی ولاړ و چې په لاس کې یې یوه کڅوړه وه. سپینګیري په مسکا سره وویل: زویه، ته علي یې؟ علي په حیراني وویل: هو، خو ته څوک یې؟ سپینګیري وویل: زه یو مسافر یم او ما ته چا ویلی و چې دلته یو ماشوم ده چې د اختر خوشحالۍ ته اړتیا لري. سپینګیري هغه کڅوړه علي ته ورکړه. علي چې خلاصه کړه نو پکې نوې جامې، بوټان او خوراکي توکي وو. د علي له سترګو اوښکې روانې شوې. دا ټول زما لپاره دي. سپینګیري په نرمه لهجه وویل: هو زویه، الله تعالی خپل بندگان هیڅکله یوازې نه پریږدي. علي وویل: تاسو دننه راشئ، زما سره کښېنئ که څه هم زما سره څه نشته. سپینګیري وویل: نه زویه، زه باید لاړ شم. بس دا په یاد ولرئ چې الله ستا سره دی. او هغه لاړ. د فجر اذان سره د علي سترګې خلاص شوې. هغه ژر نوې جامې وغوستې او په آینې کې یې ځان وکتل. هغه مسکی و. شاید ډېرې میاشتې وغوسته. هغه جومات ته لاړ. هلته خلکو ورته په حیرانتیا کتل. دا علي دی؟ دا خو تل په زړو جامو کې وي. د لمونځ وروسته یو سړی ورته راغلی او وویل: زویه، دا ټول تا ته چا درکړي؟ علي وویل: یو سپینګیري راغلی و. هغه ویلی و چې الله را لېږلی دي. هغه سړی حیران شو چې په کلي کې هیڅ څوک د هغه سپینګیري لپاره نه پوهېدل. ځینې خلکو وویل: شاید دا کومه فرشته وه، او نورې وویل: شاید الله د چا په زړه کې دا فکر اچولی وي. خو د علي په زړه کې یو یقین و. دا ټول د الله له طرفه و. د اختر په ورځ د کلي خلکو علي له ځان سره شامل کړ. هغه ته عیدي ورکړه شوه، خوراک ورکړ شو، او تر ټولو مهم، مینه ورکړه شوه. یوه ښځې هغه په غیږ کې ونیسوه او وویل: زویه، له نن نه ته یوازې نه یې. د علي له سترګو اوښکې روانې شوې، خو دا ځل د خوشحالۍ اوښکې وې. د دې ورځې علي زده کړل چې الله تعالی هیڅکله خپل بندگان یوازې نه پریږدي. له سختو حالاتو وروسته آسانیت راځي. او تر ټولو مهم، انسان باید د بل انسان لاس ونیسي. که ستاسو په چاپیریال کې هم یو د علي لسان ماشوم وي، نو د هغه اختر جوړ کړئ، ځکه شاید تاسو هم د الله له لوی یو وسیله یئ. دا ویډیو لایک کړئ، ښه کمنټس وکړئ او چینل ورسره سبسکرایب کړئ.